وجه د دوی د دې کار سو یا سوه چې دوی بعض خبرې منلي بعضې نه منلي او دا خپل وروڼه وجل دا خپل وروڼه شړلو. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دا کسان دي چې اغستی دی ژوند دنیوي په مقابله د آخرت کې. ګوره د ګناهونو سرچینه یاده کوي او د الله د نافرمانیانو جرړه هغه د دې دنیا سره بې پناه محبت دی. ګینې نظر وچورلوه او سبا درسه پورې د سره ټیم دی او دې ګناهونو کې سوچ وکړه چې د دې منشا د دې اصل وجه صحیح نو د ګناهونو غټه جړ هغه د دنیا سره بې پناه محبت دی. یې نافرمانیانو ته اوس دوی چې دا کار کوي دنیا د لاسه کوي. ولې هلته په مدینه کې په دې خلکو ځان ساتي دا دنیا ده د دې مشرکانو باندې ځان ساتي که نو یو ډله یو طرف ته شو بله بل طرف ته شو دا دنیا ده که بیا چې د عقیدي رازادی ولې په دې کې ورته دنیوي فایدې دي او داسې نور ډېر ګناهونه چې یهودو کول یا وس کېږي زموږ په دې امت کې خلک کوي نو د هغې کوي نو د هغې یو غټه وجه هغه دا چې یو سړی آخرت خرڅ کړي او دنیا واړي. فلا يخفف عنهم العذاب نسپک بنکړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره مرسته وکړی شي. عذاب او چې څه حالات په دوی باندې په دنیا کې راځي دا د دوی د خپلو کارونو د لاسه دي. الله قرآن کې بل ځای کوي رابشي ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدي الناس. په وچه او په لمده کې الله وی فساد راښکاره شوی دی د خلکو د اعمالو د لاسه. نو سوچ کوه خپل عمل ته صرف ګیلې شکوې مه کوه. موږ کې دا عادت دی موږ صرف ګیلو شکو ته نه رانیو چې دا ولې ما سره داسې کېږي ولې ما سره داسې کېږي. ته لږ دې لم ټیم ورکړه که نه چې ستا کردار څنګه دی ستا د الله سره معاملات څنګه دي ستا دینداري څنګه ده بیا به ته یو نتیجې ته ورسې چې هسې د سره دا کار کېږي که نه تا څه کړي د هغې د لاسه کېږي. دا متکبر خلک او په دوی کې لوی تکبر پروت و ضد او عناد پکې پروت و. د هغه ضد او عناد یو بله نمونه هغه الله ذکر کوي چې کله به دوی ته پیغمبر راغی که نه او هغه پیغمبر به داسې خبرې وکړي چې د دوی د خواهشاتو به خلاف وي نو یا به ورته دروغجن وي یا به هغه پیغمبر مړ کوه. نو دلته دا فایده یاده کوي ګوره او لږ ساعت مخکې مې راته بیا بیان کړی اوس یې ته بیا بیانوم. دین ته به خپل خواهشات د دین تابع کې دین به د خواهشاتو نه تابع کې او دا خصلت او خوی د چا دی د یهودو دی چې هغوی دین د خپلو خواهشاتو تابع کړی. ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا من ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او را لیږلي وو موږ وروستو د هغه نه ډېر رسولان. د موسی علیه السلام نه بعد چې څومره رسولان راغلي دي هغوی هم دقه د تورات وضاحت کړی دی تر دې چې بیا الله رب العزت عیسی علیه السلام له انجیل ورکو. خو دا خبره م یاده کوي انجیل کې هم هغه څه وکړم چې په تورات کې وو علاوه د یو څو مسلو نه چې هغه الله منسوخ کړي. نو ځکه عیسی علیه السلام هم هغه مسلې بیان کړي کومې چې موسی علیه السلام بیان کړي دي سوای د یو څو مسلو نه چې هغه الله ورته بدلې کړي. وآتينا عيسى ابن مريم البينات او من ورکړي و عیسی زوی د مریم علیه السلام ته ښکاره دلیلونه ښکاره معجزې انجیل ښکاره دلیلونه د هغې نه علاوه ورسره نورې ډېرې معجزې وې چې د هغې تذکره را روانه. فایده د الله رحمت په مخلوق باندې
او سوال دا دی ماذا لو ترك الناس دون بیان زمونږ به څه حال وی که الله موږ ته پیغمبران نه وی رالیږلی او که الله دا کتابونه نه وی رالیږلی زمونږ به څه حال څاروو د زناورو په شان ژوند به وی زمونږ د الله رحم ته وګوره چې هره زمانه کې هغه پیغمبران رالیږلي دي کتابونه یې رالیږلي دي اوس زمونږ په امت کې چې کله په رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبري ختمه شوه نو په هر دور او زمانه کې علما پیدا کړي دي چې هغوی دغه انبیاو هغه کار جاری او ساری ساتلی دی او خلکو ته دینونه بیانوي دا د الله رحم او کرم دی تذکره د عیسی علیه السلام یې وکړه ځکه چې عیسی علیه السلام زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې عیسی ابن مریم د ده نسبت مور ته کېږي ځکه چې بې پلار الله پیدا کړی دی نور قانون دا دی چې نسبت به پلار ته کېږي په دنیا کې او په آخرت کې او دا غلطه خبره چې څوک دا وایي په آخرت کې به د چاته چې اواز کېږي نو نسبت به مور ته کېږي نه نسبت به پلار ته کېږي او دا د دې غرب او د یورپ د بعضو ملکونو دا طریقه ده چې هغوی نسبت مور ته کوي ځکه چې هغوی د پلار یې پته نه لګي نو د هغوی سره د پلار پته نه لګي زمونږ په شریعت کې نسبت په پلار ته کېږي قوم وینه هر څه په پلار پسې په مور پسې نه ځي او دا بچی ګوره اصل کې د پلاري بچی اصل کې د پلاري په دې به دلیلونه راشي دې قرآن کې بیا په دې بعضو ملکونو کې که خیال م کړی دا زنانه چې واده شي دې سره د خاوند نوم لیکي دا د انګریزانو نه اخیستی شوې طریقه ده دا د اسلام طریقه نه ده اسلام کې که زنانه واده شوي ده او که نه ده واده شوي د دې سره به دې د پلار نوم لګي اوس یو زنانه واده شوه پلار ته چې د هغه نوم مثال کې خالد دی یا احمد دی نو پلانی خالد پلانی احمد د دې څه مطلب دی ولې دا د خالد یا د احمد نه پیدا ده ولې ولا نسب ګډوډ کې ولې ولا قوم ورکې خاون جدا دی که تعارف ځای راغی نو مې ووایه خاون یې پلانی دی خو دا د پلانی لور ده چې نسب یې معلومې قوم یې معلومې سبا له به بچي نوسي کړوسي معلومات کوي نو د دې نوم سره به د خاون نوم لیکلی شوی دا طریقه بعضو د انګریزانو نه یې زده کړې ده د هغوی طریقه ده اسلام کې طریقه دا ده چې زنانه که واده شوي ده او که نه ده واده شوي د دې سره به چا نوم لګي د پلار نوم به لګي وایي نه جي بعض وایي دا د دې دپاره د شناخت دپاره پیژنګلو دپاره عجیبه ده په خاون یې پېژني په پلار یې نه پېژني یعنی په خاون باندې ښځه پېژندلی کېږي چې د پلاني ښځه ده او په دې نه پېژندلی کېږي چې د پلاني لور ده او د پلاني نوسۍ ده اصل پېژنګلو خو دا ده او چې دا خاون یې سبا له طلاقه کړي بیا به څه کوو بیا به ورسره بل لګوو بیا به بل چې هغه طلاق کړی بیا به بل لګوو او که دا مړ شو بیا بل ته واده شو بیا به بل لګوو طریقه دا نه ده طریقه دا ده چې د زنانه د نوم سره به د پلار نوم ښه وایي موږ عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریمو ښکاره دلیلونه ورکړي وایدناه بروح القدس او مرسته کړې وه موږ د هغه سره په روح پاک سره روح القدس دې کې مفسرینو خبرې کړي دي بعض وایي روح القدس نه مراد انجیل دی او بعض وایي القدس الله یادوي او بعض وایي چې او دا د اکثرو قول دی چې دلته مراد جبریل علیه السلام دی او مضبوطه خبره هم دا ده ځکه چې قرآن کې نورو ځایونو کې د جبریل علیه السلام دپاره روح القدس یا روح الامین ویلی شوی دی او حدیثونو کې هم داسې راغلی دي ولې جبریل علیه السلام ته روح القدس وایي یو وجه دې دا ده چې جبریل علیه السلام ډیوټي دا ده په ملایکو کې چې دی وحي راوړي د اسمان نه ځمکې ته او په دې وحي کې ژوند د زړونو پروت دی روح ده وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الله وحي ته روح ویلی قرآن په بل ځای کې د دې وحي سره زړونه ژوندي کېږي نو ځکه دته روح وي القدس پاک
او بعضو ویلی دی وی روح القدس و ته په دې وی ځکه چې دې پاکې خبرې راوړي د الله د طرف نه چې په هغې